اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم. په تیر ویډیو کې مونږ د دې ټیسټ ټیوبز پورې مونږ ډسکشن کړو. نن به کی پوینټس چې د دې چپټر دا به وایو. نو په کی پوینټس کې وایي لاولنې خبره وایي the four parts of flower are sepals, petals, stamens and carpel. د ګل څلور کومې مین حصې چې دي نو هغه sepals دي, petals دي, stamens دي او carpel دی. صحیح ده. بیا the transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollination. pollen grains چې کله ترانسفر وکړي لاړ شي د anther نه په stigma باندې ولګي, مطلب د stamens د anther نه لاړ شي او د carpel په stigma باندې ولګي, دې ته وایي pollination. The two types of pollination are self pollination and cross pollination. self pollination او cross pollination چې دا د pollination دوه قسمونه دي. او self pollination څه ته وایي, cross pollination څه ته وایي, نو دا په دې پلی لیست کې شته یو ویډیو, دا هغه تاسو وګورئ د pollination په نوم باندې چې pollination څه ته وایي, بیا self څه ته وایي, cross څه ته وایي, په هغې به تاسو مزید بیا پوه شئ. بیا reproduction is the process by which organisms produce new organisms of their own kind. reproduction چې دی افزایش نسل یا عملی تولید, دا یو داسې عمل دی په کوم باندې چې ژوندي څیزونه ځان دوباره پیدا کوي, مطلب د ځان په شانتي نور دوباره پیدا کوي. لایف سایکل چې دی د دوی هغه جاری. for the continuation of their generation چې د دې د نسل چې دی د جاری. صحیح ده. بیا in asexual reproduction only one parent produces new organism. په asexual reproduction کې صرف د یو parent نه چې د نوي ژوندي څیزونه پیدا کیږي یا its own kind دغه خپل قسم. sex cells are not involved in it. په دې کې sex cells چې دي جنسي خلیه هغه پکې نه شامل. صحیح ده. بیا layering, stem cutting, stem tuber are the ways of asexual reproduction in plants. layering شو, stem cutting شو, stem tuber شو, دا هغه طریقې دي د asexual reproduction چې په دې باندې asexual reproduction کیږي. صحیح ده. په بوټو کې دا په تیرو ویډیوګانو کې شته. The fusion of male and female gametes results in the formation of zygote. male او female gametes چې دي, male او female کم sex cells چې دا چې کله د دې فیوژن شي, دوی ملاو شي, ملاپ شي, مطلب دا یو ځای شي, د دې نه zygote جوړیږي. صحیح ده. zygote divides repeatedly and forms embryo. zygote چې دی دا بالکل هغه د very first step دی کله چې امبریو جوړېدو طرف ته ځي. صحیح ده. دا zygote بیا مسلسل ډیوایډ کیږي او د دې نه جوړ شي بیا یو امبریو. بیا اویول forms seeds. اویول چې دی د دې نه جوړیږي تخمونه. د اووري ripens to form fruit. او اووري چې دی دا بیا پخه شي, کارپل یادوي. صحیح ده. په دې کې چې کوم اویولز د pollination نه پس نو د هغې نه بیا اویولز نه تخمونه جوړ شي او اووري چې دا ripens شي, دا پخه شي, د دې نه جوړه شي میوه. بیا maize is monocot plant, i.e. maize چې دا یو monocot بوټی دی, مطلب کارټیلیډن په دې کې یو دی. its seed has one cartilagen. ځکه چې د دې کارټیلیډن چې د دې په تخم کې اصول هغه یو دی. the maize seed consists of seed coat, endosperm and embryo. د جوارو تخم چې دی مکۍ دا مشتمل دی په seed coat باندې, په endosperm باندې او په embryo باندې. the gram seed has two cartilagens. اوس چڼه چې دا یا چوله د دې کې cartilagens چې دی هغه دوه دي. صحیح ده. دا یو ډایکارډ دی. for seed germination the environmental conditions are water. د تخم د جرمینیشن دپاره, د ډیولپمنټ دپاره, د گروث دپاره په هغې کې زموږ سره چې کم نیسیسري کم کنډیشنز دي په پرونی ویډیو کې موږ ډسکس کړي دي. هغې کې د اوبه, هوا او سوټیبل ټمپریچر, موزون درجه حرارت. صحیح ده. اوس په پیج نمبر 45 باندې ایکسرسایز راځو. ایکسرسایز کې وایي ټیک د کریکټ انسر, د صحیح جواب انتخاب وکړئ. په صحیح جواب باندې ټیک نشان چې دی هغه ولګوئ. نمبر 1 وایي د ګیون فیګر از اپ ډایکارډ سیټ. د کم فکر چې تاسو درکړل وي دا یو ډایکارډ سیټ دی. which statement is correct about it. د دې په باره کې وایي په دې سټیټمنټس کې د څلور سټیټمنټس چې درکړلي د A B C D پورې, په دې سټیټمنټس کې وایي د دې سره کوم یو سی راځي. نمبر 1 دی endosperm is present which stores food. endosperm چې دی وایي دا پکې موجود دی کوم چې خوراک ذخیره کوي. there is no role of cartilagen in storing food. د cartilagen د خوراک په ذخیره کولو کې څه کردار نشته. یا سی نمبر وای cartilagen stores food for the embryo. cartilagen چې دی د کم بیبي پلانټ چې دی کم امبریو د هغې لپاره خوراک ذخیره کوي. بیا ډي نمبر کې وایي cartilagen appears in the form of protective cap. cartilagen چې وایي دا د یو protective cap په شکل کې, دا یو حفاظتي کیپ وي. نو د دې سره کم سټیټمنټس چې دی نو هغه صحیح راځي. لومړنی چې دی endosperm چې دی دا پکې موجود دی خوراک, نو endosperm خو دې کې نشته. بیا دا د بین سیټ چې دی د هغې فیګر دی. صحیح ده. نو په هغې کې endosperm چې دی endosperm پکې نو. دا په پیج نمبر 39 باندې چې دی نو دا راغلی دا دی. صحیح ده. نو په دې کې endosperm چې دی endosperm په دې کې نشته.
بیا سی نمبر چې دی نو کارټیلیډن سټورز فود فور د ایمبریو. کارټیلیډن چې دی وایي دا د بیبي پلانټ لپاره خوراک ذخیره کوي. لاول کې وایي چې انډوسپرم پکې موجود دی کوم چې خوراک ذخیره کوي. بیا وایي چې کارټیلیډن په خوراک ذخیره کولو کې څه کردار نشته. بیا وایي چې کارټیلیډن چې دی نو دا خوراک ذخیره کوي د ایمبریو لپاره. نو د دې سره دا سی نمبر سټیټمنټ چې دا صحیح راځي. کارټیلیډن چې دی د ایمبریو لپاره خوراک ذخیره کوي. او دا چې دی پروټیکټیو کیپ نو دا سټیټمنټ هم صحیح نه دی. دا درې A B او D چې دا ورسره صحیح نه راځي. او دا سی نمبر چې دا ورسره صحیح راځي. کارټیلیډن سټورز فود فور د ایمبریو. کارټیلیډن چې دا د ایمبریو لپاره خوراک ذخیره کوي. بیا لاندې وګورئ د دویم نمبر ته وایي in the given picture of a flower which are the female reproductive parts of the flower. تاسو لیدا ګل درکړی دی وایي په دې کې فیمیل ریپروډکټیو پارټس چې دي کوم ماده ریپروډکټیو پارټس چې دي افزایش نسل والا کومې حصې چې دي صحیح ده نو هغه کومې دي. نو A نمبر دی وایي A B and D صحیح ده. په دې کې وایي A B او D دا درې چې دي وایي دا فیمیل پارټس دي. بیا B نمبر کې وایي B C and D B C and D دا چې دی وایي دا دغه دي صحیح ده فیمیل ریپروډکټیو پارټس دي. او بیا C وایي A B and C که A B and C دا فیمیل ریپروډکټیو پارټس دي. او بیا په D نمبر کې وایي A C and D نو A C او D کنه دا وایي ریپروډکټیو پارټس دي فیمیل. نو په دې کې که موږ وګورو نو په دې کې کم کارپلز دا درې واړه پارټس چې موږ ته ښایي نو هغه څوک ښایي B D او C. نو هغه دا دی B نمبر B C and D B C and D چې یو دی دلته کې زموږ سره سټیګما ته دا یو نشان دی. بل زموږ سره چې دی نو سټایل او بل چې دی نو هغه دا ساري اووري ته دی. سټایل خو دلته په کار و چې دلته کې وی اووري ته دی او یو چې دی اویولز ته دی. نو دا زموږ سره چې دی نو دا فیمیل ریپروډکټیو پارټس دي صحیح ده. نو د دې سره B C and D دا B نمبر چې دی دا ورسره صحیح راځي. بیا دریم نمبر ته که موږ وګورو the gram seed is covered by which structure. gram seed چې دی وایي چڼه چوله صحیح ده. نو دا وایي دا gram seed چې دی چڼه چې ورته موږ وایو دا چې دی نو د دې له پاسه کور چې دی صحیح ده نو هغه کم یو دی هغې ته د هغې دپاره دی یو ورډ چې دی هغه به یې لیکلی که نه نو هغه کم یو دی. A نمبر کارټیلیډن B نمبر سیډ کوټ C نمبر پلومیول او D نمبر انډوسپرم. نو خو ظاهره خبره ده چې دا یو سمپل ټکی دی سیډ کوټ دا ورسره برابر راځي دا دی صحیح ده. دا کارټیلیډن پلومیول انډوسپرم دا نه دي. بیا څلورم نمبر کې وایي which conditions are necessary for seed germination. کم شرایط کم حالتونه چې دي نو هغه وایي د جرمینیشن لپاره پکار دي لازمي دي. نو په دې کې A نمبر چې دی واټر سایل اینډ ایر ډارکنیس دا ضروري دي که نه ایر واټر لایټ دا ضروري دي که نه C نمبر واټر ټمپریچر ایر دا ضروري دي که نه ټمپریچر سایل لایټ دا ضروري دي. نو په دې کې دا هم نه دي ایر واټر او لایټ هوا اوبه او رڼا دا هم نه دي. او مین کم نیسیسری کنډیشنز چې دي نو هغه دي اوبه صحیح ټمپریچر او هوا اکسیجن صحیح ده. دا د جرمینیشن لپاره پکار دي. دا موږ په تېره ویډیو کې ویلي وو چې ایر پکار دی پراپر ټمپریچر پکار دی او اوبه پکار دي. نو دا نیسیسری کنډیشنز دي د جرمینیشن دپاره صحیح ده. بل بیا پنځم نمبر ته که موږ وګورو which type of pollination is must for papaya. د پپایا دپاره وایي کوم قسم پالینیشن چې دی دا مست دی. سیلف پالینیشن کراس پالینیشن او C نمبر وایي بوت ټایپ اف پالینیشن او D نمبر وایي نان اف دیز. نو د پپایا دپاره کوم قسم پالینیشن چې دی دا مست دی. نو د پپایا دپاره چې دی په دې کې کراس پالینیشن چې دی دا مست دی صحیح ده.
او ولې دا کراس پالینیشن د دې لپاره مست دی نو دا تیر کم پالینیشن ویډیوګانو کې دا شته، تاسو هغه وګورئ تاسو به پوه شئ. ښه بیا لاندې وایي 2 نمبر کې وایي رایټ شارټ انسرز، د دې سوالاتو لنډ جوابونه ولیکئ. وایي کین یو ټیل د نیمز اینډ فنکشنز اف د 4 پارټس اف ا فلاور، تاسو نومونه او فنکشنز کارونه چې دي عملونه د دې چې کوم دي څلورو حصو د ګل د څلورو حصو دا تاسو ویلی شئ. نو هغه پیټل، سیپل، سټیمنز او کارپل دا څلور حصې دي او د دې بیا کارونه چې دي نو هغه څه دي نو هغه په تېرو ویډیوګانو کې موږ ډسکس کړي دي، په دې چپټر کې شته. بیا دویم نمبر سوال کې وایي how will you compare self pollination and cross pollination، تاسو به self pollination او cross pollination چې د دې کمپیریزن څنګه کوئ. نو دا موږ په تېرو ویډیوګانو کې موږ دا ډسکس کړي دي. بیا صحیح ده. کمپیر ګرام اینډ میس سیډ، د ګرام او د میس سیډ کمپیریزن وکړئ نو دا پکې هم شته. بیا پیج نمبر 46 لا کرا شو نو دلته کې وایي ډیفاین د ریپروډکشن، د ریپروډکشن تعریف وکړئ. صحیح ده. نو ریپروډکشن چې دی دا د ژوندو څیزونو د لیوینګ ارګینزم دا یو خاصیت دی چې دوی د ځان په شانتي نور چې دی هغه پیدا کوي د لایف د کنټینویشن لپاره، د دوی د ریس د کنټینویشن لپاره چې د دوی د لایف سایکل چې دی دا جاری او نسل مخې ته رواني دا ختمیږي نو دوی ریپروډکشن کوي، افزایش نسل ورته موږ وایو. صحیح ده. دوباره د ځان په شانتي پیدا کول. بیا د لاندې وی لیبل د ګیون پکچر، دای تاسو له د فلاور یو نقشه ویستلی تاسو ته د فلاور او ډایګرام دی، د دې لیبلینګ وایي تاسو وکړئ، د دې ته تاسو نومونه ولیکئ. صحیح ده. نو دا چې دی دا زما سره پیډیسل دی، دا ریسپټیکل دی. صحیح ده. او دا سیپلز دي، دا چې دی نو دا فیلمنټ دی، دا انتر دی او دا زما سره چې دی نو دا پالن ګرینز په دې باندې لګېدلی دي. صحیح ده. او دا چې دی دا نښه چې ده نو دا پیټلز دي او دا زما سره چې دی نو دا سټیګما دی، دا سټایل دی او دا اووري ده او دننه چې دي نو دا پکې اویولز دي. صحیح ده. دا و د دې لیبلینګ او سبا به پسې بیا کنسټرکټډ ریسپانس کوېسچنز چې دي دا به پسې کوو او دا روانې ویډیو پر تاسو سپارم په الله د الله په امان.